نو شیطان هغوی دواړو ته راغی او قسمونه یې وخوړل. وقاسمهما اني لکما لمن الناصحین، چې زه ستاسو ښه والی غواړم او زه ستاسو ملګری یم، نو زما خبره واورئ او هغسې وکړئ څنګه چې زه تاسو ته وایم. نو هغه به تاسو ته قسمونه خوري او تاسو ته به دا محسوس کیږي چې دا ټولې د ستاسو خپل زړه خبرې دي، خو حقیقت کې هغه ټولې د شیطان خبرې وي کوم هغه ستاسو زړه کې اچوي. نو هغه ډېر هوښیار دی او خپل کار باندې ډېر ښه پوهیږي. فدلاهما بغرور، څومره ښکلي ټکي دي. نو دلنا یدلي عربي ژبه کې د دې معنی دي چې یو اوبه بالټۍ له لاندې کول. نو دلون وایي بالټۍ ته، یعنی د اوبه دپاره چې تاسو بالټۍ له ورو ورو لاندې کوئ. او دلون هغې بالټۍ ته هم وایي کوم کې تاسو د ځناور ښکار دپاره څه اچولی وي، لکه د ګاچرې اچولی وي، او تاسو هغې له راکاږئ او نور راکاږئ، او کله چې هغه نږدې راشي نو هغې له ونیوئ. نو اوس ماته لږ وښیئ چې دا کار ورو ورو کیږي او که زر کیږي. کله چې تاسو اوبه وباسئ نو هغه هم زر کیږي او که ارام سره کیږي. نو شیطان هم هغوی ته ډېر ورو ورو دوکې کړی و. دا یو ځل خبره نه وه، هغه یو ځل راغی، بیا دویم ځل راغی او هغه بیا به راتو. نو هغې ویل چې زه به ډېر په ارامه لګیا یم او دوی له به یو قدم به د ونې ته به نږدې راولم. نو ما سره خو ډېر وخت دی، زه به داسې په ارامه لګیا یم. نو تاسو دا یاد ساتئ چې شیطان به تاسو ته یو ځل نه راځي چې هلته وګوره، هغې ژینې ته لږ وګوره، پس یو ځل خبره ده. څوک هم درته نه ګوري، دا کوم جومات دی؟ دا خو د بایو کلاس دی. ورته لږ وخت وګوره، څه مسله هم نشته. ته ولې فکر لرې؟ او تاسو بیا وایئ چې نه، زه نه کتل غواړم. نو بیا هغه وایي چې مړه زه خو ستا ملګری یم، داسې خو هېڅ خبره نه ده، ته هغې ته تبلیغ هم کولی شې. او دا خو رښتیا خبره ده، زه خو به ورسره د تبلیغ نیت سره به خبره وکړم، دین او دنیا دواړه په یو ځای کې. نو دا د شیطان چلونه دي، هغه به راځي، بیا به راځي او بیا به راځي، چې کله پورې تاسو هغې خبرو کې را نشئ. او که تاسو اعوذ بالله ولیلی نو هغه به هلته نه ډېر ژر وتښتي، خو سوځېدلو نه پس هغه به بیا سم شي او بیا به تاسو ته راشي. نو هغه بیا چې راشي تاسو ته به وایي مړه ته داسې ولې کوې؟ ته ما ته ولې څه زول کوې؟ فکر ولې لرې؟ موږ دواړه به دوزخ کې په یو ځای کې به سوځو. او دا رښتیا خبره ده چې هغه دی غواړي.